بسم الله الرحمن الرحیم. انور خان بیګوخیل صاحب سکام فن او ادب چینل ته موږ تاته ښه راغلی وایو. ته نن زموږ چینل ته راغلی او ته به د مروتو په ادبیاتو یا د مروتو ادبي خدماتو په اړه موږ سره نن خبرې کوي. انور خان بیګوخیل صاحب مثلا زه مطلب د لرې برې پښتونخوا شاعران ادیبان د دوی کار او زیار که نه دا ما ویلي دي مطلب هرې سیمې کې ځینې شخصیات پیدا شوي دي. مثلا په مومندو کې رحمان بابا دی که نه، په خټک کې خوشحال بابا دی او داسې حمید بابا دی که نه، داسې چې نور لر و بر شاوخوا موږ وګرځو. د تحقیق په میدان کې په افغانستان کې عبدالحی حبیبي دی که نه، عبدالرؤف بینوا دی، ګلباچا الفت دی، عبدالشکور رشاد دی. او بیا که داسې پېښور ته راسو، پېښور کې حمزه بابا دی، کلندر بابا دی او کلندر مومند دی او دغه دی دا غني خان دی. داسې نور شخصیات هم شته. اوس د ټولو نومان ځکه نه شم اخیستی چې بیا کیسه سره اوږدېږي. خو دارنګه مطلب دا د مروتو چې کومه سیمه ده دا هم ځان ته خپل خصوصیت لري، ځان ته خپل افتخار لري یا ځان ته خپل یو نوم او تشخص لري. او زما د پلس ماینس مطابق چې زما کومه اندازه ده چې دا د مروتو د علاقې چې کوم خلک دي که نه، دا ډېر باذوقه خلک دي. دا له ادب سره له شعر سره ډېره مینه لري. ته څه وایې؟ ته خو ګوره ته خو د همدغې علاقې او ته د دې خلکو په کار او زیار باندې هم خبر یې، که شاعران دي که محققین دي که دانشوران دي. نو ته څه وایې؟ آیا مطلب زه چې تا نن د مروتو په شعر و ادب ګایوم، ته څه وایې؟ دې ته په کوم نظر ګورې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د تا ډېره مننه کوو جناب محمود ایاز محترم صاحب چې د بلوچستان او د کویټې نه موږ باندې بار بار ادبي دورې کوي، موږ پله چکر راوړوي. موږ د تا مینه ډېر پوره وړي یو. تا یو جهان مننه. بلکل د مروتو ادب یو تاریخي دور تیر کړی دی جی، او د تاریخي شاعران دي لکه رضا خان مروت چې د فارسي لوی شاعر و. نادر خان علیل صاحب ما ته فرمایل چې ما سره لکه چې کلمي نسخه پرته ده. دا تر درد صاحب له مخه ده؟ دا مخکې خبره ده. اچھا دا کلمي نسخه یې ده؟ یو کلمي مسوده چې پرته ده ورسره. رضا خان مروت رضا خان مروت د فارسي چې، او بل مسافر مروت ماشاءالله دا یو لوی شاعر تیر شوی ده چې د افغانستان د کتاب چاپ شوی ده. خو موږ مروت اکثر ډېر کم ته معلومات دي. دا اکثر ته دا معلومات نشته چې مسافر مروت داسې شاعر تیر شوی ده. نور داسې میر حمزه د اچوخیل و، دا ډېر ښه شاعر و. د یو ډېر لوی یو مشهور شعر ده، وایي چې مچ پخ سړي چینېږي چې کوم غواړي. مچ پخ سړي چینېږي چې کوم غواړي هغه څه کوي چې میرزا غوندې لغړي. نو دا ډېر ښکلي شاعران تیر شوي دي. خو د دو کلامونه نه پی دي موږ ته په لاس نه دي راغلي. موږ کوشش کوو چې د دو کلامونه پیدا کړو، یو کتابي شکل ورکړو. بیا دغسې د مروتو کسرونه دي. د مروتو کسرونه یو کتاب اکیډمي چاپ کړی ده 1964 چې مولانا عبدالقادر چې د اکیډمي ډایرکټر و هغه شایع کړی ده. دا د صرف مروتو قوم ته دا اعزاز حاصل ده چې د دو کسرونه چې دی یو په کتابي شکل چې دی، بل د یو پښتون قوم کسرونه نشته. دا صرف مروتو ته هغه ده. د کسرو خپل شاعران دي. ستا وی به چاپ شوي نه دي؟ چاپ شوي نه دي. نو هغه د کسرو ډېر مشهور شاعران مروتو کې تیر شوي دي لکه دوران شاعر، جرس، داسې نور به ما ته اوس هغه ذهن ته نامونه نه راځي. نو دو یو خپل د دوره ولسي شاعري کړې ده. ډېر ښکلي کسرونه یې لیکلي دي. هغه کسرونه چې موږ نن ګورو نو هغه کسرو چې یو تاریخ دو ښکلی وي، د هغه دور خبرې مخته راځي. بیا ورپسې دغه ته کلم
مروت او ادب چې دا طاهر کلاچوي صاحب راغی بند ته دا د پنجاب چې و ارجي نه بیا د والد صاحب راغلل هغه ته بند ته هلته چای بازار چې دی د قومي دواخانه په نامه دی مطلب هغه که خلاص که نو دا هلته بیا د موږ مروتو د خټکو د دو شاعرانو لکه ده سره ډېره رابطه وه دا یو متحرک غوندې فعال شخصیت و طاهر کلاچوي د خدای وبخښي یقینا ډېر ښه شاعر هم و او پیرخانه وایي ډېر تقوادار نو دلته د مروتو ادب بیا لږکي هغه شروع کړله درد صاحب دلته بنو چې و مجذوب صاحب عبدالرحیم مجذوب صاحب بنو چې و نو دا دو یوه ټولنه وه مجذوب صاحب و ورسره درد صاحب و ورسره دا پریشان خټک تو وغیره د کوم شاعران چې و غازي سیال دو طاهر کلاچوي صاحب دو یو قریشي صاحب و دا په کوټ کې سهیل خټک دی که نه په د ریډیو پاکستان کوټ کې سټیشن ډایرکټر و هغه د کرکو دی نو هغه هم مطلب دا وویل چې زما تقریبا روزنه که نه دا طاهر کلاچوي صاحب کړي ده زه به هم هغه ته ورکړم بلکل طاهر کلاچوي صاحب سره دو لکه ډېر تعلق و ناسته پاسته او د ادب هغه ارجي نه بیا د موږ مروتو چې ده که نه بیا آج موږ مروتو خپله ټولنه جوړه کړله جرګه یې جوړه کړله دا د مجذوب صاحب د درد صاحب دا د موږ مشران شاعران دا ستا ته یادېږي چې دا د مروتو اوله ادبي ټولنه دا کله جوړه شوه دا جي ما خپله سکول ویله بند و نو دا د هغه نه بعده موږ دو به میونسپل کمیټي چې هلته دا پروګرامونه کول زه خپله به پکې شریک کېدل بیا 1978 چې دا ده موږ ته وویل چې تاسو مروت خپله ادبي ټولنه جوړه کړو هغه ټیم چې لکې ضلع نه وه بند سره وه بند د موږ ضلع وه بیا دا 1980 چې جي موږ د مروتو ادبي جرګې بنیاد کېښود موږ اولنی صدر مجذوب صاحب و عبدالرحیم مجذوب صاحب و دا د یو کوششونه و د موږ عمر حیات د موږ پښتو ادبي جرګې د مروتو ادبي جرګې مشر شاعر ده هغه و داسې نور ډېر کسان وو دا جرګه مو بیا جوړه کړله سره دا اوله ادبي 1980 چې ما هغه تاریخ لیکلی ده دا اوله ادبي دا اولنۍ ادبي جرګه وه یوه بله د مروتو ادبي جرګه وه خوا د نورنګ وه دې جرګې نه مخکې جوړه شوې وه موږ نه مخکې هغه چا جوړه کړې وه هغه قاسم بنوي دو قاسم بنوي دو دغه جوړه کړې وه دې جنه افګار و افګار بخاري و ورسره نو هغه بله ټولنه وه د موږ مروتو ادبي جرګه چې کومه ده که نه دا 1980 چې دا د مجذوب صاحب سرپرستي لاندې جوړه شوله دا د اولنی استي مطلب په مروتو کې که نه بالخصوص دا عبدالرحیم مجذوب صاحب چې دی که نه او پروفیسر رحمت الله درد که نه درد صاحب د خدای وبخښي مجذوب صاحب خو لا تر اوسه پورې شکر دی ژوندی دی خدای دې ژوندی لري د دغو دوو شاعرانو په اړه ته څه ویل غواړې دا خو موږ د مروتو پہچان ده بلکې موږ د مروتو نه د مجذوب صاحب په باره کې خو ما اورېدلي دي بقول بهلول وی چې ده ویلله چې که موږ ته چېرې د انګریزانو په نظمو چې مقابله راشي نو موږ به د مجذوب صاحب نظم ماشاءالله ورته مختلف بلا شک شو بلکل درد صاحب د غزل په حوالې درد صاحب د غزل په حوالې یو ډېر لوی شاعر ده د موږ مروتو پہچان ده بلکې د ټولې پښتونخوا معنی هوا د جدید غزل یو نامور شاعر دی او درد صاحب ته خو د روماني شاعري کیټس هم ویلي بلکل روماني شاعري کیټس ډېره خوږه پسته اسانه شاعري ده د درد صاحب په ده شاعري باندې ماشوم پوهېږي مطلب چې هر سړی ساده انپړ سړی د شاعري مقصد ته رسېدی شي داسې په اسانو لفظونو چې د شاعري کړې ده دا دواړه د موږ مشرانو دي که عبدالرحیم مجذوب صاحب ده که رحمت الله درد صاحب ده رحمت الله درد صاحب خو اکثر ډېره نوکري به بار وکړه نه دلته به موږ سره رابطې کومې مجذوب صاحب خو دلته سیټي چې به و چالت یې کاوه نو هغه به موږ سره هر وخت چې دی موږ سره په رابطې چې و موږ نمایندګي به یې کول سره رهبري به مو یې کوله تنقیدي نشستونه به مو کول موږ اصلاحګانې به یې کولې د شاعرانو نو د مجذوب صاحب او درد صاحب دا مطلب په خپله کې د دوی ناسته پاسته وه
یعنی مطلب باقاعده هر ورځ به سره کښېنستل یا صرف په د ادبي جرګو کې به دوی ناسته پاسته کوله که دوی دغسې هم یو بل سره کښېنستل بالکل دو کورونه یو ځای ورسره کړل دو کورونه یو ځای ورسره یوې لارې چې وو مطلب چې اکثر به د دو ناسته پاسته یو ځای وه یعنی مطلب ته څه وایې مطلب د مجذوب صاحب په جوړېدو کې هم د طاهر کلاچوي څه رول شته یا د درد صاحب په جوړېدو کې د طاهر کلاچوي څه رول شته که یا دا دوه داسې کسان وو چې دوی په خپله هم ډېره مطالعه لرله یا مطلب ډېر څه یې ویلي وو مطلب د دوی خپل شخصي کوشش دا و چې دوی مطلب د پښتو ادب لپاره مطلب څه وکړي او دوی مطالعه وکړي د مختلفو ژبو د لټریچر مطالعه وکړي او دارنګه پښتو ته نوی کار وکړي په نظم او په غزل کې ته څه وایې بالکل دې چې د طاهر کلاچوي صاحب چې لاس نسته دا د دو خپل قابلیت و حالانکې درس ته په یو کتاب چې ما خپله کتلي چې دا طاهر کلاچوي صاحب استاد شاعر و که استاد یې تسلیم کړی ده خو د دې هغه موږ سره چې نسته ده چې د طاهر صاحب نه زده کړه کړې وي یا چې که نه دو خپله ډېر پوه شخصیتونه وو تعلیم یافته شخصیتونه وو دې په باره کې ده چې نه فکر اوس مثلا لکه دغه مجذوب صاحب چې په پښتو نظم کې یو ډېر مختلف شاعر دی که نه او درد صاحب په غزل کې یو ډېر مختلف او منفرد کس دی که نه د هغه یادونه کېږي په لره بره پښتونخوا کې د دا دواړو ته څه د دوی علاوه مطلب چې درد صاحب او مجذوب صاحب موږ یوې خواته کړو د هغه علاوه مطلب داسې ځینې نومان یو دوه نومان خو زه درته اخلم یو افګار صاحب دی که نه هغه هم وفات شوی دی او یو عمر دراز مروت صاحب دی دا دوه هم ښه شاعران وو د دې علاوه په ژوندیو شاعرانو کې داسې بل کوم داسې شاعر دی که نه چې هغه یو نماینده شاعر دی او د هغه سره سره ځینې نور کسان هم دي چې هغه د مروتو په شاعري کې رابرسېره شوي دي او خلک یې پېژني او خپلې هلې ځلې کوي او سته دي بالکل ولې نه سته دي دا افګار بخاري صاحب دی الله وبخښي عمر دراز مروت صاحب دی الله وبخښي دو ډېر خدمات دي عمر دراز مروت خو د شاعري په بنیاد نه دي خدماتو په بنیاد مطلب چې که موږ ورته وګورو که نه نو د ده ډېر زیات خدمات دي د پښتو د مروتو ډېر کتابونه یې چاپ کړي او د مهمو خلکو کتابونه یې چاپ کړي بالکل او بیا شیخ بدین مجله بالکل هغه شیخ بدین مجله شاول الله افګار بخاري صاحب دغسې ډېر ښکلې شاعري یې کړې ده ما دې نه علاوه د موږ مروتو چې نور داسې شاعران شته دي لکه نادر خان علیل صاحب چې ښکلی غزل لیکي نظم هم لیکي په هر هغه باندې تب ازمایي کړې خو د غزل په حوالې سره بیا دی ډېر ښکلی شاعر ده ښکلی غزل لیکي دغسې تبسم مروت ته دیوانه تاجوړي ده عصمت الله سپرلي خیلو خدای دې وبخښي نور داسې شاعران شته دي خو دا نادر خان علیل خو زه هم پېژنم که نه او درد صاحب سره هم زما ملاقاتونه شوي وو مجذوب صاحب هم لیدلی وو د علیل صاحب په اړه زه یو خبره کول غواړم دی داسې ګوشه نشین دی په دې کې څه دغه دی مطلب د باندې نه راوځي مطلب یو کونج یې نیولی دی په دغه کونج کې ده پیدا کړي څه شي دی مطلب زه هم باید چې دا سړی راوتلی وای دا دوی مجموعې چاپ شوي دي که نه دا باید چې بیا چاپ شي او د ده دا مجموعې تر افغانستانه پورې ورسېږي دی خو مطلب زما دا خیال دی که نه چې افغانستان کې به خلک نه پېژني په وجه د دې نه چې دی ښه شاعر نه دی په وجه د دې چې د ده شاعري هغه ځای ته رسېدلې نه ده ته څه وایې بالکل دی چې د خبرې چې زه تا سره متفق یم موږ اوس لږ کې راښکړی ده تر چې کړی مو ده کنې ده دغه تشهیر نه خوښوي مستې لیدېدو ته میله کوي دا بالکل دی یا د طنایي پسند غوندې ده چې چوک کاته یې غیب چې دی وایي چې زه یې که نه بیا زه خوښه لکه د جان شهرت نه دی هغه کوي فریب کوي
ګور د شهرت خو ګوره شهرت خو وخت وسړي ته ورکوي. بالکل زه یې مونږ ځان ته نسم ورکولی، ته یې ځان ته نسې ورکولی، علي یې ځان ته نسې ورکولی. دا فیصله خو وخت کوي. وایم هر چاته چې یو شهرت حاصل شوی دی هغه فیصله وخت کړې ده، خلک یې نسي کولی. یعنې چې زه په خپله ځان جوړوم او چې زه د شپه ورځ کوشش وکړم زه نسم جوړېدی تر څو پورې که زما په لیک کې هغه کمال او هنر نه و چې زه رابرسېره سم، تر هغو پورې سړی نسي جوړېدی. نو ته څه یې مطلب دلته شاعران خو ماشاءالله الا ماشاءالله ډېر دي که نه؟ یو خو د احمد مروت چې دی د هغه په اړه تا خبره نه وکړه. احمد مروت کې دوه دي. ښه. یو احمد جان احمد دی، ښه، هغه هم مشر شاعر دی، ښکلی شاعر دی، کتابونه یې لیکلي دي. یو د هغه قرآن پاک ترجمه یې هم لیکلې ده، قرآن پاک ترجمه یې لیکلې ده. مجذوب او درد او مجذوب هغه باندې یو کتاب لیکلی دی، هغه هم ښکلی شاعر دی، مشر شاعر دی. یو احمد اباخیل و چې احمد اباخیل بالکل ډېر ښکلی شاعر و، ډېر پوه شاعر و، استاد شاعر و. د ده څو کتابونه دي، لمر، یو هغه جلال د خوشحال خان، یو بل کتاب و چې نام به یې ما نه ویل، دا دوه کتاب. یو کتاب خورده نام ده. خورده. نو احمد ډېر ښکلی شاعر و. د ده یو شعر ما ته یاد څه چې وخت چې په تیارو کې کله شر راپورته کړی دی، وخت چې په تیارو کې کله شر راپورته کړی دی، ما ورپسې سر لکه د لمر راپورته کړی. د احمد اباخیل د دغې مجموعې نوم ډېر عجبه دی. بالکل د احمد اباخیل ښکلی شاعر و. کیمره رانږدې که د دغې مجموعې نوم یې ډېر عجبه نوم دی، جلال د خوشحال خان. او دا بله لمر ده او یوه خورده وه. دا درې مجموعې لکه ډېره ښکلې شاعري وه. لکه دا یو شعر مې ته وویله چې وخت چې په تیارو کې کله شر راپورته کړی دی، ما لکه د لمر ورپسې سر راپورته کړی. ګوره اوس دومره خو زما سر خلاص وی په دا کیسه چې په پښتو شاعري کې مطلب د مروتو شاعرانو مطلب ډېر مهم رول دی، ډېر ښه نومونه یې پیدا کړي دي. په نثر کې هم داسې یو دوه کسان شته په مروتو کې چې ته یې نوم واخلې چې په نثر کې کار کړی وي؟ په نثر کې خو یو الله دې وبخښي که مروت و، زموږ مروت و، هغه ناول هم لیکلی دي، افسانې یې لیکلي دي، او ډېر ښه نثرنګار و. چراغ صاحب، ډاکټر چراغ حسین شاه چراغ، هغه په نثر کې ډېر کار کړی دی، ډېر کتابونه یې لیکلي دي، سفرنامې یې هم لیکلي دي. احمد جان مروت چې ده هغه په نثر چې کار کړی دی، لکه دا درد او مجذوب کتاب، دا نثر دی که نه دی، هغه په نثر کې کار کړی. مروت دا کار مهم کار کړی دی ماشاءالله. ما لږ ګډ کوشش کړی ده، یو کتاب مې لیکلی ده نثر کې د علم و ادب خزانه، یو بل مې بس تیار دی د مروتو لغات. ډېره مننه انور خان صاحب، تا خو د مروتو د شعر و ادب په اړه له موږ سره ډېرې قیمتي خبرې وکړې. ډېره مننه. انشاءالله موږ به بیا تا ته له تاسو له علیل صاحب او داسې نور مشران کسان چې دي لکه بهلول صاحب چې دی که نه، داسې به موږ خبرې کوو انشاءالله که خدای کړي وو. ډېره مننه. الله دې خوشحاله